آیا د 2 دقیقو په قانون پوهیږئ؟ که نه پوهیږئ زه به مو پرې په 1 دقیقه کې پوه کړم. د 2 دقیقو قانون چې په انګلیش کې ورته د 2 minutes rule هم وایي، د عدد جوړولو لپاره یو ډیر مشهور او مؤثر قانون دی. دا قانون په داسې ډول باندې دی چې که چېرته غواړئ تاسو یو نوی عدد جوړ کړئ، نو د ورځې ورته یوازې 2 دقیقې وخت ورکړئ او د 2 دقیقو څخه یې ډیر مه ترسره کوئ. یعنی که د ورزش کولو عادت جوړول غواړئ، نو د ورځې یوازې 10 سینه کشینې وکئ، یا هم یوازې 2 دقیقې تمرین ترسره کړئ او نورې مه کوئ. یا هم که د مطالعې عادت جوړول غواړئ، نو یوازې 1 صفحه مطالعه وکړئ یا 2 صفحې مطالعه وکړئ او ډیره مطالعه مه کوئ. او یا هم که د یو نوي مهارت زده کول غواړئ، نو د ورځې ورته یوازې 2 دقیقې وخت ورکړئ. خو دا مو باید په یاد وي چې دا 2 دقیقې باید هره ورځ تکرار شي او داسې نه وي چې یو ورځ کوئ او بله ورځ نه ترسره کوئ. نه، بلکې باید هره ورځ ترسره کړئ، ځکه کله چې تاسو یو کار د 2 دقیقو دپاره هره ورځ ترسره کوئ، نو دا ستاسو عادت جوړیږي. او دا فکر هیڅکله هم ونه کړئ چې دا 2 دقیقې خو ډېر زیات کم وخت دی او د دې نه څه نه جوړیږي، ځکه چې واړه کارونه چې کله هره ورځ ترسره شي، نو لوی نتیجې ترېنه لاسته راځي. او دا 2 دقیقې خو ستاسو د عادت جوړولو لپاره یوازې شروع ده. وروسته کولی شئ چې تاسو دا وخت خپلې اندازې ته په کتلو زیات هم کړئ. نو کوشش وکړئ چې همدا اوس نه ځان ته ښه او مثبت عادتونه جوړ کړئ او یوازې 2 دقیقې ورته ورکړئ او د وخت په تېرېدو سره بیا دا وخت نور هم زیات کړئ. او دا په یاد ولرئ چې کامیابي د وړو کارونو او عادتونو مجموعه ده، خو چې کله هره ورځ په دوامداره توګه ترسره شي.